دلته نه پښتانه بوتلل نو د او دا ویل پکې مذهبي انتها پسندي خورا کړه د هغې نه د زمونږ قامي تشخص اغوستل دپاره موږ ته خپل یو الټرنیټیو آیډنټیټي پیش کړله چې نه مونږ په پاکستان کې ناست پښتون چې لر اور بر افغان وای دا ناره پې بدله کېږي لکه چې پښتون ځان ته یو ملت وای نو دا ناره پې بدله کېږي چې ته د بارډر نه اخوا خپل پښتون سره ودرېږې دا خبره پې بدله کېږي خو چې دی د بارډر نه اخوا کشمیر دپاره ځي نو هغه پې بد نه ښکارېږي ورته هغه ورته بیا نه لګېږي د مذهب په نوم باندې چې ته ځې جنګ کې د مذهب په نوم باندې کشمیر ته ځې هغه ورته بیا بد نه ښکارېږي د مذهب په نوم باندې افغانستان روانې هغه درته بیا بد نه ښکارېږي خو که ته د پښتون په نوم باندې پښتون سره صرف ودرېږې سیاسي طور باندې ودرېږې نو هغه سیاسي طور باندې ودرېدل هم ورته قبول نه دي دی دې په خپل آیډنټیټیز په بنیاد باندې په جنګ کې په وهلو ټکولو کوم یو بل سره ودرېږي خو موږ ته وایي چې نه یو بل ته به وروڼه خویندې هم نه وایي یو بل ته به وروڼه خویندې هم نه وایي ګنې دا هم ورباندې بد لګېږي بل د بیا چې پی ټي ایم راغلی د پی ټي ایم راتلو سره چې زمونږ کوم قامي تشخص دی زموږ پښتنو کې واپس هغه احساس راژوندی شه د خپل قامي تشخص احساس واپس په پښتنو کې راژوندی شه او دا چې کوم د ریډیکلایزیشن او د جهاد پروجیکټ د پاکستان اسټابلیشمنټ په پښتنو خاوره باندې راوړو هغې ورته ناکامه کړو تاسو ته به یاد وي چې نن نه څه وخت مخکې به په کشمیر کې مسله شوله نو دی به وایي چې زمونږ غیور پښتانه شته موږ سره زمونږ غیور پښتانه به ځي او کشمیر به ګټي او پښتنو به وایي چې زمونږ به ګټو کشمیر د پښتون غورځنې د پښتون تحفظ موومنټ نه پس چې د پاکستان یو وزیر وي چې زمونږ دی انډیا وال ته پته نشته چې موږ څخه پښتانه دي پښتانه به ځي او کشمیر به ګټي پښتنو ورته وایي نو تھینک یو موږ نه ګټو تاسو ته کشمیر موږ خپله د شهادت کوټه پوره کړې ده اوس بد دي چې دا نور قومونه شهید دي کې ځان موږ چې څومره جنت ته تللو موږ کوټه برابر کړې ده د خپل شهادتونو نو بنیادي طور باندې دا سوچ شو چې کله د دې نه مخکې وګورئ د پی ټي ایم نه مخکې به که دی د مذهب په نوم باندې یا د مذهبي انتهاپسندي په نوم باندې به پښتانه مسګایډ کول او جنګ ته به دننه کول نو پښتانه به لاړل هغې جنګ ته خو د پی ټي ایم نه پس چې اوس دی پښتانه هغې لارې باندې بوځي نو پښتانه ورته څه وایي چې نه مونږه د دې جنګ په لارې باندې مونږ نه ځو د دې جنګ په لارې باندې دلته زما دغه خبره وکړله تاسو خبره وکړله شرافت خبره وکړله چې لکه عدم تشدد حوالې طرف ته تاسو اشاره ورکوله چې لکه دا خو د ایمان کمزوری درجه چې کوم ده نه زما په پاکستانی ریاست خو ټول عمر کوشش کړی دی چې مونږ تشدد طرف ته مونږ جنګ طرف ته مونږ دیکه کې ټول عمر یې مونږ باندې وجنې کړي دي او مونږ یې وجلي یو د پښتونولي د ټولو نه اوچته درجه عدم تشدد ده زمونږ د ټول نه مضبوطه اعلی درجه د عدم تشدد ده زمونږ لار د عدم تشدد ده پښتون تحفظ موومنټ جوړ شوی د تشدد خلاف دی زمونږ په خاورې باندې خو جنګ دی مونږ خو د مرګونو نه د بېکوره کېدو نه د بېعزته کېدو نه تنګ شوی یو نو ځکه پښتون تحفظ موومنټ راغلی دی ځکه جوړ شوی دی لکه راغلی نه دی پښتنو خپله جوړ کړی دی دا تحریک مونږ جوړ کړی ځکه دی چې مونږ نور په خپل خاورې باندې جنګ نه غواړو چې تاسو څنګه بېکوره شوي یئ او زه څنګه بېکوره شم مونږ نه غواړو چې یو بل پښتون دې هم داسې بېکوره شي باید دا د اخرنۍ بېکوري ثابته شي زمونږ بیا دې څوک مجبوره نه کړلی شي چې هغه د خپل کور دې پرېږدي او خپله خاوره دې پرېږدي او خپل مرګونه دې وشي زمونږ په خاوره باندې او باید دا دې ودرېږي ځکه پښتون تحفظ موومنټ کې مونږ راځو ځکه مونږ مضبوطه وو مونږ یې مخکې بوځو زه دا ګڼم چې زمونږ ریاست چې کوم دی پاکستان یو جابر ریاست دی او مخکې هم زمونږ مشران وجلي دي همیشه نه په قبایلو کې زمونږ مشران وجلي دي تاسو ته پته په افغانستان کې زمونږ مشران وجلي دي په سوات کې زمونږ مشران وجلي دي ولې زمونږ مشران وجل ځکه زمونږ مشران وجل چې زمونږ د خبرې کولو دپاره څوک نه څوک د پښتنو اواز اوچتول دپاره نه هغه خلک چې کوم پوهېږي د پښتنو مسلو باندې هغه خلک د منځ نه اوړلی شي هغه د سره ژوندي پاتې نه شي خو پښتون تحفظ موومنټ دا ناکامه خو خو بیا هم دا ریاست دومره جابر دی چې په هغې کې ټارګېټ کوي خلک او چې کم پکې د کار خلک نو هغه موږ نه وژني لکه ارمان لوڼي چې زمونږ ډېر د کار زمونږ ډېر
د ستاینې وړ زمونږ ملګرو او ډیر کار وکړو او دا د ارمان لوڼي په شانتې رور وو چې هغه د وړانګ لوڼي په شانتې پښتنه لیډر را پیدا کړله او که ژوندی وي ان نور ډیر وړانګ لوڼي به پیدا کړې وي که ژوندی وي نو نور ارمان لوڼیان به پیدا کړ خو ریاست ته پته وه چې دا یو کس چې کوم دی نو د ده په وجه باندې نور ډېر پښتانه پوهېږي د ده په وجه باندې به نورې وړانګه لوڼۍ راځي په پښتنو په منځ کې او خپل حق به غواړي نو ځکه اوس هم دی دغه ټارګېټ کوي چې کوم هم زموږ د کار خلک دي هغه په جیلونو که په مړولی شي نو مړی کې که په جیلونو کې بندولی شي په جیلونو کې بند کړي مونږه چې کله زه په هایډینګ په دوران کې وم په هغې کې ما ته دا خبره پته لګېدلې وه چې دی د 15 خلکو کل لیسټ جوړ کړی دی هغې کې د پښتون تحفظ موومنټ 15 غړي پکې اچولي دي او هغې بارې کې دا فیصله شوې ده چې دا خلک به وژني دا خلک به ژوندي نه پرېږدي دا به د منځ نه وباسي په خړکماري کې هم چې کومه واقعه وشوله دا هم پلان و چې په دې کې علي وزیر او محسن داوړ دواړه ووژني خو هلته چې کوم ناس پښتانه نو هغوی ورته دا پلان ناکامه کړ مونږ پښتنو له به ډېر د اتفاق نه کار ځکه اخیستلي چې زمونږ دشمن چې کوم دی هغه ډېر مکار دی هغه مونږ ژوندی نه پرېږدي مونږ ډیویژنز نشو افورډ کولی مونږ دا خبره نشو افورډ کولی چې مونږ د پخپله په منځ کې تقسیم یو مونږ له به د خپل اختلافاتو مونږ به د خپل هر قسم اختلافاتو نه لږ بره کېږو رایوځای کېږو به ځکه که نه رایوځای کېږو نو دا مونږ مونږ به روکېږو که نه رایوځای کېږو دې ریاست کې مخکې هم ډېر تحریکونه راپاڅېدلي دي ډېر تحریکونه جوړ شوي دي او نن یې چاته نوم هم پته نشته بالکل د منځ نه ختم شوي دي هغه تحریکونه ځکه ختم شوي دي تحریکونه ډېر ښه تحریکونه ځکه ختم شو چې د ریاست په مکارتوب باندې مونږ پوه نه شو هغه په مونږ کې څنګه تقسیم راولي مونږ په دې باندې پوه نه شو او مونږ خپله غوسه هغه ریاست باندې وباسلو په ځای خپلو ملګرو طرف ته هغه خپل ګنز مونږ د ریاست په ځای خپل ملګرو طرف ته کو نو چې په خپل منځ کې به اتفاقي ونکړو د یو بل خپې رانغښکو که یو بل نه څه ګیله راځي یو بل نه خپلې ګیلې هم ختمو که څه اختلاف هم وي نو مونږ به ډایلاګ یو بل سره به ډایلاګ کوو په خپل خبرې به خپل منځ کې خپله حل کوو د ډایلاګ په ذریعه باندې به خپلې خبرې حل کوو خو ریاست به دې ته نه پرېږدو چې مونږ تقسیم کړي او بل چې مونږ زما خیال دا دی چې زه دا ګڼم چې د امریکې چې کوم ډایسپورا دلته کمیونټي ده د افغانانو د پښتنو د افغانانو کومه کمیونټي ده د هغې ډېر اهم کردار ځکه دی د نورو ټولو هېوادونو مقابلې کې دلته زموږ چې کوم پښتون ژغورنې غورځنګ دی هغه ډېر اهمیت ځکه لري چې دا هغه هېواد دی چې کوم کې دننه زموږ بارے کې فیصلې کېږي فیصله دلته کېږي او قیمت یې مونږ هلته چکاوو قیمت یې مونږ هلته ورکوو مثال کے طور باندې د جنگ به کېږي دا فیصله 9/11 نه پس به جنگ کېږي دا فیصله چېرته وشوله دا فیصله دلته وشوله قیمت یې چا ادا کړ دلته پښتنو ادا کړ پاکستان ته به پیسې ورکول کېږي د دهشت وار آن ټیرر کې به پاکستان ته پیسې ورکول کېږي دا فیصله چېرته وشوله دا فیصله دلته وشوه خو آیا په هغې فیصلې کې د پښتون اواز شامل و آیا په هغې فیصلې کې د پښتنو نه تپوس کړی شوی و دلته خو به لا ډېر پښتانه په زرګاو پښتانه دلته و دلته کله پښتنو سره کنسلټیشن وکړلی شم هغوی نه تپوس وکړلی شي چې دا ستاسو خاوره ده دا جنګ ستاسو په خاورې باندې روان دی تاسو ته څه ښکارېږي چې موږ به څنګه د دې نه دې موږ څه کولی شو نه د ریاست نیریټیو اوري خو زموږ نیریټیو نه اوري زه چې کله دلته راغلی یم زه چې څومره په کانګرس کې کېناستلم په سټیټ ډپارټمنټ کې کېناستلم میټینګس کې سینیټرانو سره میټینګس کې کېناستلم دلته چې څومره زه کله راغلی یم ما څومره ما ډېر میټینګس وکړل هغې نه ماته یو خبره باندې زه دې نتیجې باندې رارسېدلی یم چې دلته پښتون کوېسچن باندې بالکل اویرنس نشته دلته پالیسي ساز چې کوم دی فیصله کولو والے څخه صرف د پاکستاني ریاست نیریټیو ده زمونږ نیریټیو ورڅخه نشته که زمونږ نیریټیو ورڅخه وه دلته پالیسي ساز سره نو بیا به دی ولې پیس پروسس داسې کو چې افغانان به یې بهر کول دا طالبان د پښتانو نماینده دي دا طالبان د افغانانو نماینده نه طالبان خو زمونږ نماینده نه دي طالبان خو د افغانانو نماینده نه دي نو ولې امریکا ول بیا طالبانو سره ناسته وه ولې عمل افغانانو سره نه کېناستله هلته خو زه نشوه راتللی که مثال کې طور باندې ولې هلته ناسته ده هلته ښه ډېره هلته ناسته ده اوس ځي هلته خبرې کوي دا دلته پښتانه لږ کم وو دلته افغانان کم وو دلته به اول ناست شوي وو که نه او بل هلته خو یو ډیموکراسي ده پارلیمنټ دی هلته هم الیکټډ حکومت دی نو الیکټډ حکومت سره ولې ول نه کینی
امریکا ول افغانانو سره د الکټډ حکومت سره ول نه کېني چې ته څنګه وای ستا ملک دی ستا وسایل دي ستا خطه ده ته څنګه غواړې چې موږ دلته نه څنګه لاړ شو په کومه طریقې باندې لاړ شو کوم کې به ستاسو زیاته فایده نه هغه صرف خپل فایدې ته وکتل او چا سره لاس ملاو کړ پاکستان ریاست سره لاس ملاو کړ چې ته به راسره طالبان ته به د طالبان کې نه زه به ورته خلیلزاد کینم او بس دا به د افغان د مستقبل فیصله به د یو ځای کوي دا ولې دا شانتي وشو یعنی زه دا دلته زما په خیال کې پښتانه دلته اهمیت لري مونږه به اوس په کار چې مونږ رايوځای شو ډېر تکړه پښتانه دي زمونږ په دې امریکا کې ډېر تکړه په کار چې مونږ رايوځای شو مونږ خپل او مونږ دلته چې کوم پالیسي ساز دي دلته خپل اثر ولرو دلته یو دومره تنک ټانک دي ما ته وایي یو تنک ټانک داسې شته چې هغه پښتنو جوړ کړی څومره تنک ټانکو کې پښتانه ناست دي په هر تنک ټانک کې پاک آف مونږ ته خدای لکه پاک آف ریجن وایي که نه پاک آف ریجن راته وایي په دې څومره کې پښتانه دننه ناست دي په څومره دې آیا مونږ په دې تنک ټانکونو کې ناست یو نه تنک ټانکونو کې مونږ نه یو ناست چې کوم شته خپل تنک ټانک هم نشته خپل څه ریسرچ ادارې هم نشته خپل د اډواکس ادارې هم نشته پښتانه خو ښه تعلیم یافته دي دلته دا خو نه چې ټول په ټول پکې غریبانان دي ښه تعلیم یافته پښتانه دي خو مونږ به ال خپل تنک ټانک جوړ کوو مونږ به ال خپل ریسرچ تحقیقي ادارې جوړ کوو مونږ به ال خپل اډواکس ګروپونه جوړ کوو چې مونږ یو بل سره کې خونو کنه مونږ یو بل سره په کامي مسلو باندې خبرې خو کو کنه مونږ د دلته په بهشکه چې د امریکای ژوند ډیر ظالم ژوند دی بهشکه چې دلته تا د سیستم دی بالکل سخت کې بزان کې هر ټایم به کار به کې کار نه کې یو ورځ کار نه کې بل ورځ ژوند نشي تیرولی هر ورځ به کار کې الګ ژوند دی دلته پاتې کېږي ګنې لږ کار کې هوملیس کېږي بې کوره کېږي زه خبر یم ځکه چې زما خپل ورور خور 10 کاله نه په امریکا کې ژوند کوي نو زه دلته د ژوند د سختیانو نه خبر یم بهشکه چې دلته ژوند ډېر سخت دی خو بیا به هم مونږ له خپل لږ وخت مونږ له خپل وخت نه لږ وخت راوباسلي چې مونږ خپل کامي مسلو باندې بحث وکړو او مونږ دې باندې سوچ وکړو چې مونږ څنګه دلته اثرانداز کېدلی شو په پالیسي باندې مونږ څنګه دلته اثرانداز کېدلی شو څنګه خپله خبره دلته مخکې وړلی شو چې دلته په امریکا کې دا فیصله وشوه چې د افغان ولسمشر بني خبر چې څه پیس پروسس کې سره باندې هغه به بهر د پیس پروسس نه مونږ احتجاج وکړو مونږ څومره خلک لاړو د هغې خبرې خلاف چې دا غلطه خبره ده مونږ د په دې فیصلې کې د مونږ شامل کړلی شو مونږ به خپل حق دلته هم غواړو دلته هم مونږ له ډېر کار د کولو دی د خپل ژوند حق به غواړو خو د خپل ژوند حق والا غوښتلی شو دلته چې مونږ دلته سیاسي طور باندې منظم یو خپل زموږ د کام کومې مسلې دي هغې باندې دلته خبره اتره وکړلی شو کوم کار چې زموږ پښتانه هلته نشي کولی ځکه چې هلته کوي نو تاسو ته پته ده چې اوچتۍ یې جیلونو کې اچوي وجنې یې هغه کار زموږ دلته پښتانه کولی شو نو هغه کار به مونږ کوو دلته مخکې به بوځو زما به تاسو ته دلته زما د راتللو امریکې ته راتللو یو مقصد هم دا دی او تاسو ټول ته به مې ریکویسټ هم دی چې راځئ دلته په امریکا کې منظم شو راځئ چې دلته لکه پاکستان کې باور هلته ورته مونږ ضلع وایي چې دلته ورته څه وایي سټیټ ورته وایي لکه ښار ورته وایي ښار په ښار دی منظم شو ښار په ښار دی خپل چپټر ولرو ښار په ښار دی که په هفتې کې نه یو ځل نه په میاشت کې یو ځل کینو په میاشت کې د یو ځل سټډي سرکل کوو مونږ دا پښتون تاسو دلته ګوري تاسو چې دا غورځنګ څنګه دغه شو آیا دا د یو کس په وجه خو نه دی جوړ شوی دا غورځنګ ځکه جوړ شو چې هلته به ښار په ښار سټډي سرکلې کېدلې تاسو خبرې په افغانستان کې هم دغه شانته یو عمل روان و په کوڅه پښتونخوا کې هم دا عمل روان و چې ښار په ښار سټډي سرکلې روانې وې په وړو ټولنو کې به خلکو سیاسي مسلو باندې بحث کو د سیاسي شعور یو ډېر غټ عمل شاته روان و دا د هغې ټول سیاسي شعور او د هغې عمل نتیجه ده چې دا غورځنګ جوړ شو نو مونږ به دلته هم دا کار شروع کولی که په هفتې کې نشو کېناستی په میاشت کې د یو ځل کېنو زموږ ډېر پوهان دلته ناست دي ډېر پوه خلک ناست دي هغوی ته به مونږ ریکویسټ کوو منت به کوو چې تاسو به په میاشت کې یو ځل راځئ یو ګنټه به راکوئ مونږ به یو ځای کېنو په خپل پښتون کامي مسلو باندې به بحث کوو او دې ته به ځان نتیجې باندې به رسوو چې پښتانه به خپل مرام ته څنګه رسوو پښتانه به خپل مرام ته به ټیک شو چې تاسو دغه تاسو ووایي هوایي صاحب چې
لکه خدای زموږ په سایډ باندې او په امریکا کې چې پروټیسټ نو هغه ډېر ناکامه شو هغه چې موږ پسې چې څوک بې عزتي کول راغلو او موږ کامیاب شو خو خدای به زموږ هر ټایم موږ له نه راځي خدای سایډ راکول دپاره موږ له بلې خپله کوشش کولی که نه که موږ دا په دې باندې پرېږدو چې خدای به راځي موږ به مرام ته رسئ نو خدای مو چې زه هله پورې مرام ته نه رسوم چې څومره پورې تاسو خپله نه یې راپاڅېدلي چې خپله راپاڅېږئ خپله لږ جدوجهد کوئ بیا در سره زه مدد کوم که نه نو خپله به لږ راپاڅېږو او بل تاسو پکې یو کمنټ مې کول غوښتل چې یو شعر ووایي چې پښتنې ښځې د راپاڅېږي پیغور دې ورکړي هغه شعر څو لږ ووایه چې څو پښتنې